یو ځل بیا د هندي رسنیو له لوري د عمران خان سیاست له خاورو سره خاورې شو. عمران خان څه کړي دي ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. درنو کتونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. که چیرې تاسې د سپورټ او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې در سره سبسکرایب کړئ. د وی او ای ډیوا راډیو په خپله فیسبوک پاڼه باندې ولیکل تاسې په دې اړه څه نظر لرئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ماسخوتن د بنګلادیش یوه زړه ویډیو د هندوستان په نوم خپره کړې وه چې ورباندې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر غبرګونونه راوپارېدل او په ټولنیزو رسنیو کې د عمران خان پر دغه کار باندې سختې نیوکې شوې وې. په سوشل میډیا کې د جعلي خبرونو د ارزونې یوې هندۍ ویبپاڼې د عمران خان د پام پر راګرځولو په ټویټر باندې ولیکل دا ویډیو د هند نه بلکې د بنګلادیش وه. عمران خان د نیوکو وروسته دغه ویډیو لرې کړه. وړاندې د دې هم عمران خان په خپل ټویټر داسې غلطې ویډیوګانې خپرولو د سختو نیوکو سره مخ شوی دی. آیا حکومتي مشرانو له په ټویټر د څه شریکولو وړاندې د دغه رښتیاوالي پخلی یا تصدیق پکار دی او که نه؟ د ډیوا راډیو دغه پوسټ ته په کمنټونو کې خپلو مینوالو دا ډول ځوابونه ورکړي دي. عزیز الله ورته لیکي موږ دا وایو چې هند کې د بنګلادیش او شام او برما نه هم ډېر زیات ظلم روان دی. هند همیشه د خپل عوام او په خاص ډول د مسلمانانو سره ظلم کړی او د ظلم دغه لړۍ په کشمیر کې مسلمانانو ته سخت نقصان رسولی. خو افسوس چې امت مسلمه به دغه ظلم تر اوسه خاموشه پاتې دی. د عمران خان صاحب د هند په وړاندې د خپرې شوې ویډیو ستاینه کوو او غوښتنه ترې کوو چې د هند د ظلم په خلاف اواز پورته کړي، نو دنیا ته دا ورښکاره کړي چې هند یو ترهګر هیواد دی او دغه ترهګر ملک باید په یو نه یو ډول وځپل شي. اجمل روشان ورته لیکي ځینې عمران پلوه د عمران غوندې په ړندو سترګو د هغه ویډیو تاییدوي لکه د پیل په غوږ کې چې ویده وي او د هېڅ نه هم نه وي خبر. خو ګناه د هغو ځکه نه ده چې یو ړوند او بې باکه رهبر پلویان دي او د دروغجن رهبر دروغجن پلویان د هغه دروغجنه ویډیو تاییدوي او د هوښیارو خلکو لپاره لطیفه یعنې ټوکې هم نه ښکاري. فهیم شمس الله ورته لیکي دې ساده ته چا وویل چې ټویټر وکاروه؟ هغه متل دی چې کارغه د زرګ تګ کوو خو زده یې نه شو او خپله هم ترې نه هېر شو. اوس نو غریب په ټوپونو ځي. مطلب مې دا دی چې خان اوس د ټرمپ چل کوي. اتل بابو ورته لیکي هره خبره باید کره او تثبیت شوي اوسي، مخکې له نشرولو باید تصدیق شي. پاتې شو د ده پوسټ. دا خو تاسې پوهیږئ چې د هر چا ملک یوه جعلي پروژه وي، د هغه ملک وګړي هم جعلي وي. پاکستان د نړۍ پر مخ جعلي، بدنام، شرپسند او ناپاکو خلکو جوړه پروژه ده. دوی هر څه جعلي دي، البته پښتون او بلوڅ ته د درناوی وي.